پوهیږئ باز 80 کاله عمر لري، خو کله چې 40 کلنۍ ته رسیږي د باز ژوند د مشکلاتو څخه ډکیږي. د باز مښوکه غټیږي، نور خوراک پرې نشي کولی. د بدن بڼکې یې غټیږي، نور نشي الوتلی. همدارنګه د پنجو نوکان یې غټیږي، باز نور نشي کولی چې ښکار وکړي. په دغه وخت کې باز دوه لارې لري. لومړۍ لاره دا چې باز همداسې پاتې شي او د ولږې څخه مړ شي. دوهمه لاره چې باز انتخابوي هغه دا ده چې باز جیګ د غره سر ته خیږي او هلته باز لومړی خپله مښوکه په تیږې باندې وهي تر هغه پورې چې مښوکه یې ماته شي او نوې مښوکه یې راشنه شي. کله چې د باز نوې مښوکه راشنه شوه، په دغه وخت کې باز خپل د پنجو نوکان له بیخه وباسي. د هغې نه وروسته منتظر کیږي چې د باز نوي نوکان راشنه شي. کله چې نوي نوکان راشنه شي، باز د نوي نوکانو په مرسته باندې خپل د بدن ټولې اضافي بڼکې وباسي چې بدن یې وینې کیږي او دغه دوره د باز لپاره ډېر یو دردونکې دوره ده. د هغې نه وروسته باز 30 کاله نور ژوند هم ترلاسه کوي. د دغې کیسې نه هدف څه شی ده؟ څه ورنه موږ زده کولی شو؟ ګوره، که چېرته غواړې په ژوند کې پرمختګ وکړې، یو جګې رتبې ته ورسېږې، نو کوشش وکړه خپل د ژوند نه ټول بد عادتونه، منفي فکرونه، همدارنګه بدې رابطې هر څه له ژوند نه لرې کړه. پوهېږم دا به ډېر زیات سخت دی، ځکه منفي رابطه یا همدارنګه بد عادتونه، بد افکار لرې کول د ژوند نه دا سخت ده. خو اما که چېرته دا کار دې وکړ، نو د باز په څېر باندې کولی شي په ژوند کې ډېر پرمختګ ترلاسه کړي. مننه.